د نیمروز امنیه قومندانۍ ویاند رسنیو ته ویلي دي چې یو ځانمرګي بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندنې وروسته خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. ګل محمد قدرت زیاتوي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي، خو د چاودنې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړی فرید بشارت د آزادو سیالیو په سازمان کې خپل فرانسوي سیال مات کړ. بشارت نن سهار وختي له خپل سیال ټیلر لی پلوس سره د امریکا په لاس ویګاس ښار کې لوبه کړې چې د لوبڅارانو د نمرو پر بنسټ پرې برلاسي شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو له لوړې بیې شکایت لري، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وايي څه باندې یو کال کېږي چې د سیم کارتونو د قانوني کېدو بهیر پیل شوی او د هغو لپاره یې مشخصې بیې ټاکلې دي. په نورستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د زیانمن شوو ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د لسګونه زره هکټار ځنګلونو او څړځایونو د پراخولو پروژه روانه ده چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په افغانستان کې د چین سفیر جاوشینګ له افغانستان سره دغه هیواد د 100 میلیونه ین چې نږدې 14 میلیونه ډالر کېږي د مرستې اعلان وکړ. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې ده چې دا مرستې به د افغانستان له خلکو سره د ستونزو په وارۍ کې مرسته وکړي.